دا د سپیسیس 12 درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې د وریبلونو مقایسه یا پرتله کول وایي یا د وریبلونو کمپریژن وایي. څنګه کولی شو څو وریبلونه د خپله له وریبل سره یا همداشان وریبل د یو ګروپ وریبل سره مقایسه کړو. که مو چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو په سپیسیس کې د وریبلونو مقایسه هم د انالیز تر سرلیک لاندې کولی شو. دا سرته ورسوو یعنې د وریبلونو هغه مقایسه یا پرتله کول هغه د انالیز او تحلیل یا سټاتستیک کمپریژن هغه موارد چې کوم دي د هغو تر سرلیکو لاندې د یو له بل سره مقایسه کوو. یعنې د یو وریبل هغه احصایوي موارد د بل وریبل یا له ګروپ سره د یو وریبل له هغه احصایوي مواردو سره پرتله کوو. د عملي کار لپاره ځو سپیسیس ته. دا هغه تېرې ورځې مثال ده کوم چې د یو بانک ډاټا موږ تاسو لرله چې کومو کسانو له بانک څخه قرض وړی ده. په دې ځای کې زه غواړم کومه کسانو چې قرض وړی ده د هغوی د تعلیم د درجې او همداشان د هغوی د عمر ترمنځ یو مقایسه وکړم. یعنې هغه کسان چې د تعلیم درجه یې د سکول ډیګري ده یا مثلا د کالج ډیګري ده د هغوی عمرونه څو دي یا مثلا په هغو کې لوړ عمر څو ده ټیټ عمر څو ده هغوی ایوریج عمر څو ده دا ټول کولی شم مقایسه کول. د دې لپاره باید یو وریبل جلا کړو. مثلا غواړم د هغوی د عمر وریبل محاسبه کړم د هغوی د تعلیم له درجې سره. په دې مثال کې زه غواړم د هغوی عمر او د هغوی تعلیم درجه یو له بل سره مقایسه کړم. راځه اول د تعلیم درجه په یو ګروپ کې داخلوو. نو هغه لپاره راځو ډاټا سپلیټ. دا ډاټا سپلیټ کوو چې په تېرو مثالونو کې او په تېرو ویډیوګانو کې موږ په دې باندې ډېر بحث کړی ده. له دې څخه یو دغه د تعلیم درجې وریبل را جلا کوو. دا په یو ګروپ باندې یو د کمپایر لپاره یو ګروپ ځین جوړوو او د هغوی سورتینګ هم کولی شو. د مخکې تر مخکې چې کوم هغه فایل کې موږ څنګه سورتینګ درلود په هغه ډول یا هم کولی شو هغه د ګروپ شوي ولیګانو د وریبلونو ګروپ شوي وریبلونو باندې سورت کړو. راځو کې په دې ځای کې موږ تاسو ته هغه د دوی تعلیمي درجه یو ګروپ په ډول را جلا شو. اوس راځو هغه باندې تحلیل سرته رسوو انالیز ته. احصایوي مواردو څخه ځینې موارد راخلو. مثلا د دوی له عمر سره یې مقایسه کوو. نو له دې ځای څخه عمر باید راواخلو. سټاتستیک راځو په هغو کې موږ تاسې د هغوی څلورمه برخه مثلا غواړو یو محاسبه باید ترسره کړو چې هغه عبارت ده له 0%، 25%، 50%، 50%، 100%. دا په څلورو برخو موږ تاسې ته جلا کوي چې له 0 تر 25، له 25 تر 50، له 50 تر 50، له 50 تر 100 چې دا څلور برخې کېږي. همداشان مین، میډین، موډ، سم، سټنډرډ ډیویژن، لوړترینه والي او ټیټترینه والي او رینج او واریانس د دوی محاسبه کوو. که چیرې تاسې غواړئ چې دغه د احصایوي مواردو په باره کې نور هم معلومات ترلاسه کړئ زموږ یو بل پلیلیست ده د احصایي احتمالات تر سرلیک لاندې. هلته موږ د احصایوي موارد او احصایي احتمالات ډېر په لوړه سطح باندې تر مطالعه لاندې نیولي چې تاسې کولی شئ هغه پلیلیست هم تعقیب او د احصایوي مواردو په باره کې زیات معلومات ترلاسه کړئ. همداشان دلته کولی شو چارتونه هم ورته جوړ کړو. که چیرې لاړ شو چارتو ته مثلا موږ څو رقمه چارتونه لرو. بار چارت لرو، پای چارت لرو چې هغه د یوه دایرې په شکل د هیستوګرام لرو. موږ هیستوګرام سلیکټ کوو. همداشان دلته دغه د هغه نورمال کرز کوم موږ تاسې لرو که چیرې غواړو هغه هم موږ ګرافو کې وښودل شي نو دا ټیک مار وهو. اوکې اوس په دې ځای کې موږ تاسې وینو چې موږ تاسې د هغه لومړنۍ هغه د دوی تعلیم درجه کټګوري کړئ. څو 15 کټګوریانې راته جوړې کړې. د هغو کټګوریانو لپاره یې عمرونه محاسبه کړو. مثلا هغه کسان چې د سکول ډیګري نه لري د هغو لپاره دوی مثلا چې 460 نفره دي. په هغو کې هغه ټیټ عمر چې د 100 ده، لوړ عمر 56 ده. مثلا د دوی رینج چې ده تر 36 ده، واریانس یې څو ده، سټنډرډ ډیویژن یې څو ده، موډ یې څو ده، میډیان، مین دا ټول پلاس راکړي دي. مثلا هغه کسان چې د پوسټ ان ګراجویټ یا نه فارغ شوي کسانو دي هغه موږ تاسې 15 نفره لرو. د هغوی هغه ټیټترین عمر 14 کلن ده او لوړترین عمر یې 50 کلن ده. ځینې موارد دلته صدق نه کوي ځکه موږ تاسې نشو کولی د دوی عمرونه سره جمع کړو. دا هلته باید ټیک مار شوي نه وای. دا داسې مواردو کې چې مثلا د دوی له څلوري سره مقایسه کوو بیا دا مثال صدق کوي او هغه د فیصدي ولا چې په څلورو برخو موږ ویشلی چې له 0 تر 25، 50. همداشان یې موږ ته د هغه عمر په کلونه باندې د هغوی هغه د لیول ایجوکیشن سره د هغوی فریکونسي فیصدي او کمیولټي فیصدي موږ ته پلاس راکړی چې په دې جدول کې تاسې وینئ. د هر لیول لپاره موږ تاسې جلا جلا دوی محاسبه کړې ده. د کمیولټیف مجموعه باید 100 راشي چې دلته تاسې وینئ چې 100 ده.
همداشان موږ ته په اخر کې هغه انسټاګرام چارتونه په لاس راکړي دي چې د هر ډیګري هر لیول لپاره موږ تاسو جلا جلا چارت لرو. مثلا د اخري لیول لپاره چې هغه د تاسو په دې شکل کې وینئ او هغه د کارډ چې تاسو وینئ چې موږ ټیک مارک کړی هغه دغه ده په دې شکل په لاس راغلی ده. همداشان کولی شو په یو بل مثال کې د دوی تعلیم درجه د دوی له سلري سره هم محاسبه کړو. د هغه لپاره راځو اول باید هغه ډاټا سپلیټ کړو په دې ډول. تعلیم درجه موږ تاسو راواخیستله هغه اوس انالیز کوو. دوی له سلري سره مثلا ساتنۍ سلري په دې کې مثلا زه غواړم مجموعه امداور پیدا کړم ځکه غواړم چې مکمله هغه مجموعه پیدا کړم چې دوی څونه تعداد باندې د هر ګروپ لپاره هغه سلري راځي. چارت هم ورته کولی شئ وټاکئ. هغه فارمټ هم ورته تغیرولی شئ چې په نزولي ډول سعودي ډول باندې او د دوی هغه خپل فارمټونه دي ستاسې. همداشان سټایل ورته تغیرولی شئ. مختلف سټایلونه لري دلته نور سټایلونه هم ډاونلوډ کولی شئ. اوکې اوس دغه د دوی تعلیم درجه د هغوی له سلري سره مقایسه شوله. یعنې هغه کسان چې د مکتب ډیګري نه لري په هغوی کې هغه ټیټترینه سلري روزنۍ چې ده 14 ده، لوړترینه 324 ده او مجموعه د ټولو 18915 ده. تعداد ټول 480 نفره دي. هغه کې میډیان موډ ټولې موږ ته په لاس راکړي دي. او هغه کسان مثلا هغه د پوست ان ګراجویټ ډیګري لري هغه 15 نفره دي. په هغو کې ټیټه سلري 100 ده، لوړه سلري 190 ده. مجموعي هغه د 15 نفرو ټول سلري مجموعه 1583 کېږي. او د دوی د هغه هر لیول په سر باندې د هغوی فریکونسیانې جدول په لاس راوړی دی. د هغوی فیصدي او کمیولټیو فیصدي موږ ته په لاس راوړی. کمیولټیو فیصدي مجموعه هم ګورو چې 100 ده. همداشان موږ ته د هر کټګوري جلا جلا راکړی. هر کټګوري لپاره موږ ته د هغوی انسټاګرام ګراف هم ترتیب کړی ده چې تاسو وینئ په دې شکل کې. د ټولو لپاره موږ ته د انسټاګرام ګرافونه ترتیب کړي دي. نو په دې ویډیو کې موږ تاسې په سپیسیس کې د څو وریبلونو مقایسه همداشان د وریبل مقایسه د یو ګروپ وریبلونو سره تر څېړنې لاندې ونیول. مننه ستاسو له توجه څخه.